بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیکی. د افغانستان پر سګونی سیمو د پاکستان په وروستیو بریدونو کې د ملکی کسانو مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. د کډوالو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنري ترمنځ د همغږۍ د غونډې ترسره کېدل. او دا چې د وینزویلا د روسي زلزلې د قربانیانو شمیر 1200 کسانو ته لوړ شو. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درلودونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې د چنګاښ میاشتې 9 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د پاکستان د متجاوز پوځي رژیم بریدونو کې د ملکی وګړو له تلفاتو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن دوجاریک په یوې خبري ناستې کې ویلي چې د دې سازمان سرمشتي انټونیو ګوتریش پر ملکی تلفات سخت اندېښمن دی. دوجاریک زیاته کړې چې ګوتریش د ملکی وګړو او تاسیساتو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه فلاویا یونما هم تایید کړی چې د پاکستان لخوا په وروستیو ترسره شوي بریدونو کې ګڼ ملکی کسان شهیدان او ټپیان شوي دي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا UNHCR او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP له استازو سره یې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د راستنېدونکو د ستونزو د حل لپاره د ملګرو ملتونو د همکاریو پر پراختیا او د بشري مرستو پر زیاتوالي ټینګار شوی دی. د خبرونو دوام. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې له یوې مؤسسې سره د څه باندې $563 په ارزښت هوکړهلیک لاسلیک کړ. دغه هوکړهلیک له چاودیدونکو توکو څخه د ککړو سیمو پاکولو او د دې توکو له خطرونو څخه د هیوادوالو د خوندیتوب په موخه د عامه پوهاوي سطحې لوړولو لپاره لاسلیک شوی دی. او روسي خبردار چې نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې په وینزویلا کې د تیرې چهارشنبې ورځې په پرله پسې زلزلو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شوی او له 15,000 څخه زیات نور ټپیان دي. ورته مهال د امریکا د فضایي او هوایي څېړنو ادارې یا ناسا د خپلو څېړنو له مخې اټکل کړی چې د دغو زلزلو امله نږدې 50,000 ودانۍ زیانمنې او یا ویجاړې شوي دي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.